په بلوچستان کې 23 کسان له موټرونو ښکته کړل شوي او وژل شوي. دغه کسان چا په کوم جرم او ولې وژلي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې تېره شپه د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې وسلوالو کسانو 23 کسان له ګاډو څخه ښکته کړي او په ډزو یې وژلي دي. د راپورونو له مخې د بلوچستان او سند ایالتونو ترمنځ لاره په ډېرو سیمو کې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان جیو نیوز د بلوچستان د موساخیلو د سیمې د پولیسو د مشر ایوب خان اسکزي له خولې راپور ورکړی دی چې تېره شپه وسلوالو په یاده سیمه کې 23 سورلۍ له ګاډو ښکته کړي او په ډزو یې وژلي دي. اسکزي ویلي دي چې وسلوالو کسانو د 2 ایالتونو لویه لاره تړلې وه او وګړي له ګاډو څخه راښکتول او په نښه شوي کسان یې په ډزو وژل. نوموړی ډېروي چې وسلوالو کسانو 10 ګاډي هم سوځولي دي. په بلوچستان کې ځایي سرچینو خبرونه خپاره کړي دي چې له تېرې شپې راهیسې په کوټه، ګوادر، کلات، مستونګ، لسبیلا، سبۍ او توربت کې د پاکستان پر پوځیانو بریدونه شوي دي. د ځایي سرچینو پر بنسټ چې د کوټې، کراچۍ لویه لاره او د بلوچستان ایالت یو شمېر نورې لارې هم د بلوچ وسلوالو له لوري بندې شوي دي. په ورته مهال د لارې د تړل کېدو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوي دي چې لیدل کېږي یو شمېر پوځي ګاډي هم سوځول شوي او خال ډزې اورېدل کېږي. په ځینو ویډیوګانو او انځورونو کې د لویې لارې ویجاړ شوي پلونه هم ښکاري چې ویل کېږي وسلوالو په بمونو الوزولي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د دغو وسلوالو له لوري د ډبرو سکرو په بار 19 ګاډي هم سوځول شوي دي. بلخوا بلوچ وسلوالو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په بلوچستان کې پر پاکستاني ځواکونو د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.